کله چې موږ د شپې لخوا اسمان ته ګورو میلیارډونه ستوري ځلیږي، خو پوښتنه دا ده آیا په دغه دومره لوی او پراخه نړۍ او کهکشانونو کې یوازې موږ انسانان اوسیږو که په دې پراخو کائناتو کې یو بل هوښیار مخلوق هم شته؟ دا پوښتنه یوازې د فلمونو موضوع نه ده، بلکې ساینس هم جدي څیړي. د فضایي مخلوق یا ایلین موضوع کلونه کیږي چې د خلکو تخیل او د ساینس پوهانو څیړنې ځان ته راوړلې دي. په دې اړه څیړنې له اټکل او افسانې څخه تر علمي جدي بحثونو پورې رسیدلې دي. په شلمه پیړۍ کې د ستورپوهنې پرمختګ د راډیوي تلسکوپونو کارولو دا پوښتنه لا جدي کړه چې آیا په کائناتو کې موږ یوازینی هوښیار موجودات یو او که نه؟ له هغه وخته چې د ناسا لخوا زرګونه اکسو پلانټونه کشف شول او ثابته شوه چې د ځمکې په څیر سیارې عامې دي، د ژوند د امکان احتمال نور هم پیاوړی شو. په دې موضوع ځکه غږیږو چې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ وروستیو څرګندونو د ایلین یا فضایي مخلوق په تړاو بحثونه راولاړ کړي دي. د امریکا فضایي اداره ناسا وایي کائنات دومره لوی دي چې یوازې زموږ په کهکشان کې میلیارډونه سیارې شته. ډېری ساینس پوهان باور لري چې د دومره سترو شمیرو په منځ کې د نورو ډلو د ژوند امکان نشي ردېدلی. په وروستیو کلونو کې د امریکا دفاع وزارت داسې ویډیوګانې هم خپرې کړي چې ناپېژندل شوي الوتونکي شیان یا UAPs پکې ښکاري، خو تر اوسه هیڅ رسمي ادارې نه دي ویلي چې دا دې حتما د فضایي مخلوق نښه وي. د امریکا پخوانی ولسمشر بارک اوباما هم ویلي و چې د کائنات د پراخوالي له امله د بل ژوندي مخلوق امکان شته، البته د بل یو هوښیار ژوندي موجود، خو هغه داسې کوم ثبوت نه دی لیدلی چې وښیي ځمکې سره دې اړیکه شوې وي. بل لور ته ولسمشر ډانلډ ټرمپ ادعا کړې ده چې پخوانی ولسمشر اوباما ویلي چې ممکن فضایي مخلوقات موجود وي او هغه یو شمېر کلاسیفاید یا پټ رازونه څرګند کړي دي. هغه ویلي دي چې حکومت باید د UFO اړوند اسناد عام کړي ترڅو خلک په حقیقت خبر شي. وی به خو ما نه دي لیدلي او هغوی په ایریا 150 کې نه ساتل کیږي. هلته کومه پټه ځمکنۍ اډه نشته، مګر که کومه ستره توطیه وي او دا خبرې د امریکا له ولسمشر هم پټه ساتلې وي. بیګانه مخلوق چیرته دي؟ ما غوښتل خبره په ټوکه او چټکه بڼه وکړم، خو وضاحت کوم. کائنات دومره پراخ دي چې امکان شته په بل ځای کې ژوند وي، خو د لمریز نظامونو تر منځ واټنونه دومره زیات دي چې دا احتمال کم دی چې هغوی دې موږ ته راغلي وي. د خپلې ولسمشرۍ پر مهال ما هیڅ داسې ثبوت ونه لید. خو ساینس څه وایي؟ ساینس پوهان د استوګنې وړ سیارو لټه کوي، هغه سیارې چې اوبه، مناسب حرارت او فضا ولري. تر اوسه داسې سیارې موندل شوي چې د ژوند لپاره شرایط لرلی شي، خو مستقیم ژوند پکې نه دی ثابت شوی. تر اوسه هیڅ قاطع ثبوت نشته چې وویل شي فضایي مخلوقات شته، خو هیڅوک هم په یقین سره دا نشي ردولی چې ووایي نشته. کائنات شاوخوا 14.8 میلیارده کاله عمر لري او انسان یوازې څو زره کاله کیږي چې پرمختللې ټکنالوژۍ ته لاسرسی لري. شاید موږ لا ډیر واټن ولرو ترڅو د دې پوښتنې ځواب ومومو، خو زموږ پوښتنه لا هم پر ځای ده. که ثابته شي چې موږ یوازې نه یو، آیا انسانیت چمتو دی چې دا ومني او تعامل وکړي؟ تر هغه وخته به ساینس څېړنه او لټون کوي، خو د نړۍ انسانان به هره شپه یوازې اسمان ته ګوري.